السلام علیکم په خیر راغلی زم تاسو سره تاسو میټر محمد امیر جسټرونټس نن زموږ ډېر زیات انټرېسټینګ کلاس دی یار نن به موږ ډیسکس کوو د ډیفرنس بټوین اف ا nested اف ال سټیټمنټ سیدا او زموږ سره چې کوم سویچ سټیټمنټ دی په پریویس لیکچر کې هم موږ خبره کړې و چې nested اف الس چې کوم دی او دا غي سره زموږ سره چې کوم سویچ سټیټمنټ دی دا موږ سیم پرپز لپاره یوز کوو مطلب چې کوم کار دی هغه سره سیم دی صحیح دوه موږ د ملټیپل کنډیشن د فار چې کوم دی هغه موږ څه یوز کوو اوس لکه مطلب په دې کې مین ډیفرنس نو هغه په دې ویډیو کې ډیسکس کوو دا غي سره ما په دې دوه باندې یو اگزامپل تاسو پروګرام لیکلی دی لکه یو پروګرام ما په nested if else سټیټمنټ باندې لیکلی او بل په سویچ سټیټمنټ باندې لیکلی د دوه آوټپوټ بالکل سیم دی خو ډیفرنس لکه مطلب مین ډیفرنس په کې څه دی چې یاره دوه زموږ سره سیم آوټپوټ لپاره موږ یوز کوو نو بیا ولې موږ چې کوم دی د سویچ سټیټمنټ او د nested if else سټیټمنټ دا کنسپټ چې کوم دی یو په کار چې بیا موږ د یو په پروګرام کې دا یو کنسپټ د بل پکې ولې نو هغه موږ نن ډیسکس کوو او هغه پروګرامینګ هم کوم پروګرام چې ملي هغه به هم موږ رن کوو ریزلټ به چیک کوو خو دا غي نه مخکې دا تیوري پړاو چې څه سره صحیح ده نو ګورئ د nested if else statement صحیح ده او زموږ سره switch statement کوم ډیفرنس ګورو وای both the nested if else and switch statement are used for multiple selection دواړه موږ د ملټیپل سلیکشن لپاره یوز کولی شو خو دا لاندینی چې کوم دي دا زموږ سره چې د دې په منځ کې چې کوم ډیفرنس دی صحیح ده هغه دی چې مطلب لکه ولې موږ د یو په ځای باندې د nested else په ځای باندې موږ switch statement یوز کوو یا د ولې د switch statement په ځای باندې موږ nested if else یوز کولی شو صحیح ده قصه اوس موږ دلته کوو ګوره nested if else statement زموږ سره او switch statement کې ډیفرنس څه دی فرست ډیفرنس دا تاسو یاد ساتئ او نه ډیفرنس زموږ سره دا دی چې it becomes complicated for multiple selection کله چې موږ ملټیپل سلیکشن الو لکه مطلب اف کې یو کنډیشن موږ واغستو دا غینه بعد بیا موږ چې کوم د ال زب بیا نور کنډیشن الو اپ ټو انفینټی څومره کنډیشن الي کنه تاسو څومره کنډیشن ا کنډیشن تالي په لاست کې ته الس کنډیشن والے نو کته ملټیپل کنډیشن ال د سره یو پروګرام کمپلیکیټډ کی لکه مطلب د هر دغه فرق کنډیشن د فارمت ځان سټیټمنټ الي صحیح ده خو it is زموږ سویچ سټیټمنټ دی په برعکس سره it is easy to understand for multiple selection صحیح ده د زموږ سره د ملټیپل سلیکشن لپاره انډرسټانډیبل دی مور اکورټ دی چې موږ ملټیپل سلیکشن چې کوم دی تاغي کې موږ د nested if else سټیټمنټ په ځای باندې سویچ سټیټمنټ یوز کو پروګرام کې بلته ګورو صحیح ده تاسو قصر دا په سوال ته پریکټیکلی ګورو خو تاسو ځان پوهیږئ سیکنډ دا چې it uses an independent expression for each case او په nested if else کې دا د یو چې کوم دی یو خف پوینټ دی چې زموږ سره د هر یو کنډیشن د فار ځان سټیټمنټ چې کوم دی هغه څه کې یوز کوي خو switch statement څه کوي it uses a single expression for all cases nested if else زموږ سره د هر کیسز د لپاره یو کنډیشن سره پالي صحیح ده لکه مطلب موږ ورته چې سویچ او ویریبل امر کو بیا موږ وایو but each case must have a constant value or integer type or character type خو لکه مطلب لیټ سپوز مونږه د سویچ سټیټمنټ نه ویډیو فاس کړه لیټ سپوز مونږ تی یو لیټ سپوز کریکټر صحیح ده یو ویریبل ا ته مونږ فاس کو اوس هم په کیس کې وایو چې چرته د ویریبل ا زموږ سره د ا برابرۍ لکه مطلب وول مونږ چې کو کنه نو دا زموږ سره وایي چې یار دا ام وول دی ای وول دی آی وول دی او یو کنه زموږ سره وول سي نو دې لپاره مونږ کیسز الو صحیح په هر کیس کې ځان ځان ډیفاین کو صرف کیس لکه مطلب یو صرف موږ ایکسپریشن ولو بیا د غي په باډي کې د موږ په کیسز کې هغه ایکسپلین کو خو په nested if else کې موږ د هر یو لپاره ځان ځان سټیټمنټ ولیکو صحیح ده ال تاسو په پروګرام به تاسو پوه شئ دا به تاسو پریکټیکلی تاسو خو third step زموږ سره دا the test condition can be given in a specific range of values لکه لیټ سپوز مونږه یو رینج الو لکه مونږ چې یاره کړه 10 نه 20 پورې ویډیوز دي نو ته مونږ ته دا آوټپوټ راکا د 20 نه 30 پورې دا یو مطلب کریج کاغه ته انټیجر کې کاته په هر څه کې یو رینج شي مطلب هغه کې مونږه په هر سټیټمنټ کې یو رینج اغستې شو دا رینج د سپیسیفای کول د فارم مونږه څه کوو nested if else یوز کوو چې کې مونږه رینج هم ډیفاین کولی شو if the given condition matches then the statement under it will be execute که چرته مونږه په nested if else کې یو کنډیشن چې کوم دی پای کې موږ سره رینج فوټ کو نو هغه زموږ سره ایگزیکیوټ شي او دا غینه بعد چې زموږ سره کم دغه سوتوي بچی د لوي شه کم دغه نه بعد کم سټیټمنټ دی زموږ سره ران شي خو په سویچ سټیټمنټ کې زموږ څه دای چې په دې کې زموږ سره رینج نه موږ به ایگزیکټ چې کوم ویلیو موږ ته سویچ سټیټمنټ ریټرن کی هغه به د خپل کیسز کې وګوري کړه کم کیسز هغه میچینګ کوو نو هغه به موږ سره چې کم کیس انډر زموږ سره کم سټیټمنټ هغه موږ ته سی اوټ کی دا ردی چې کوم ټول نه غټ ډراویک دی چې زموږ سره
سویچ سټیټمنټ چې کوم آوټپوټ راکړي کوم انټیجر ویلیو یې راکړي نو هغه بیا د خپل کیسز سره وګوري چې کوم کیسز سره میچینګ وکړي نو هغه ویلیو موږ ته کړي که نه نو بیا موږ سره ډیفالټ کې چې کوم سټیټمنټ موږ لګولی هغه موږ ته شو کړي. اوس راځو خپل پروګرام ته. صحیح ده. لکه ګوره دا زموږ سره دوه پروګرام دي. د دې پروګرام او دا زموږ سره د اولنی پروګرام چې کوم دی تاسو کتلی شئ ګوره اف سټیټمنټ او ایلز مطلب اف ایلز او بیا زموږ سره ایلز اف چې کوم دا موږ نیسټ کړي مطلب زموږ سره نیسټډ اف ایلز سټیټمنټ باندې دا پروګرام موږ لیکلی دی او دا پروګرام موږ لیکلی په سویچ سټیټمنټ باندې. اولنی خبره موږ کړې وه چې ملټیپل کنډیشن دپاره زموږ سره دا صحیح دا زموږ سره ډیفیکلټي صحیح دلته ګوره مطلب لکه اوس ډیفیکلټ څنګه وي لکه ګوره ما اوس ویل که یاره چېرته یو ویریبل ما واس کریکټر ډیټا ټایپ یې دی اے صحیح ده. د اے ته که چېرته موږ یو کریکټر اے اساین کو صحیح دی یو الفابیټ یا لیټر اے اساین کو نو ته وایې دا زموږ سوال دی بیا مو ورته ګوره د ای دپاره ما ځان نه یو دغه لیکلی دی سټیټمنټ صحیح داسې که ستاسو ملټیپل سټیټمنټ د یو دپاره هر یو دپاره مې ځان سټیټمنټ لیکلی که چېرته دا اے زموږ سره د او برابر ونته وایي چې دا واول دی که چېرته ای د دې برابر ونته وایي چې دا زموږ سره واول دی صحیح ده. نو دا ټول زموږ سره سری دا موږ سره یو کمپلیکیټ مطلب دا خو ما یو 5 کنډیشن اخیستی هسې تاسو اګزامپل دپاره نو دا خو تاسو که ډېر زیات کنډیشن دلی دلته به زموږ سره دا بیا صحیح ډیفیکلټي صحیح ده. بله خبره دا ده چې زموږ سره چې کوم سویچ سټیټمنټ دی دا زموږ سره ډیفیکلټي زموږ سره ختموي صحیح ده. بل سیکنډ ټایپ اوس هغې سره ته هم کوم لږ تاسو به کلاسز ښه اینډ پورې وګورئ صحیح ده. لاست کې زموږ سره دا یو خبره ده بچی د لوی شه موږ دویمه خبره دا وکړه که چېرته چې مطلب لکه دا موږ څه کوو اټ از یوز فار انډیپینډنټ ایکس ښه دلته زموږ سره ګوره په دې کې ګوره تاسو کتی شئ زموږ سره په نیسټډ اف ایلز کې موږ هر یو ته انډیپینډنټ چې کوم دی هغه یو سټیټمنټ لیکلی دی مطلب که زموږ سره او نو زموږ سره دا ایل زیپ موږ ځان هر یو ته ایل زیپ ځان انډیپینډنټلی هغه انټروډیوس کړی دی خو دلته موږ سمپل یو کنډیشن ای اخیستی دی هغې ته یو ویریبل دی او دې ویریبل ته بیا موږ کیسز کړي دي لکه مطلب که دې کوم ویلیو ریټرن کړي هغه زموږ سره په دې کیس 1 سره کې یا کیس 2 یا کیس 3 کم کیسز سره هغه میچ کېده نو ته سمپل بیا موږ ته دې نه لاندې کوم سټیټمنټ موږ ته لیکلی هغه موږ ته ایګزیکیوټ کړه موږ ته شو کړه موږ ته هغه څه کړه رن کړه صحیح ده. نو ګوره دلته زموږ سره هر یو سټیټمنټ موږ انډیپینډنټلی لیکلی دی خو دلته موږ صرف یو سویچ سټیټمنټ کې یو ویریبل اخیستی دی بیا هم د هغې خپل کیسز اخیستی دی مطلب دا ډیپینډنټ دي په سویچ سټیټمنټ باندې خو دلته دا زموږ سره انډیپینډنټ سټیټمنټس دي. ښه اوکې شو بل زموږ سره تل چې کوم پوینټ و هغه موږ ډسکس کو چې دا زموږ سره شی دی د کنډیشن وي ګیون سپیسیفیک رینج ښه په دې کې ګوره موږ څه کولی شو په دې کې موږ په نیسټډ اف ایلز کې موږ رینج ورکولی شو دې رینج مطلب خپل رینج پکې ته ډیفاین کړي نو په یو ځان سټیټمنټ کې اف ایلز لیکو خپل سټیټمنټ ورته کوم رینج هغه ورته سټ ډیفاین کوه خو دلته ته رینج نشي دلته ته ایګزیکټ ویلیو خبره کوي لکه مطلب لیټ سپوز موږ په دې سیسټم باندې کار موږ کلاس وکړو پای کې موږ چې کوم دی دوه درې پروګرامز رن کړي ایګزیکټ ویلیو دا زموږ سره ایګزیکټ ویلیو شو کوي لکه ما ورته ویل که چېرته دا ای زموږ سره د ای برابر ونته موږ ته چې دا واول دی که چېرته دا ای چې کوم کریکټر دی که دا زموږ سره د ای برابر موږ ورته یو یوزر ای انټر کو دا واول دی که چېرته دا زموږ سره آی شو دا واول دی که چېرته لکه موږ سره ایګزیکټ ورته زه هم که چېرته ای و نو ته زموږ سره ووایه چې دا سټیټمنټ رن کړه چې دا زموږ سره د دې کیس سره میچینګ وکړه او د کیس لاندې سټیټمنټ لیکلی دی چې دس از ا واول دا زموږ سره واول دی بیا هلته را سټیټمنټ بریک کړه بس قصه ختمه کړه که دلته مطلب که هر یو سره خو سپیسیفیک ویلیو ډایرکټ یو ویلیو وي هغه دا وګوري که هغه ویلیو دلته مطلب دلته په کفات په کیس کې څه ډیفاین کړي مو نو هغه کیس هم سره ټرو شو کیس موږ ته ایګزیکیوټ کړي لکه اولنی تاسو دا لاندې چې کوم پروګرام دی دا څه کوم داسې کمنټ کوم صحیح ده بچی د لوی شه ملټیپل لاینز کمنټ لګوم اوکې اوس دا سمپل زه رن کوم دا اولنی پروګرام خو یار دا بس دلته به دا بیرته بند کړم اوکې دلته کې هیش نشته هیش موږ ولګو ډزنټ میټر ښه اوس دا پروګرام ګوره ما رن کړو دا زموږ په نیسټډ اف ایل سره لیکلی دی ګوره زموږ سره چې کوم آوټپوټ دی زموږ سره پلیز انټر ا لیټر یو وانټ ټو چیک لیټ سپوز ما انټر کوم دا به زموږ سره وایي چې دس از واول لیټر صحیح دا زموږ سره واول لیټر دی لیټ سپوز دا ډبلیو انټر کوم دا زموږ سره وایي چې دا زموږ سره یو کانسټنټ لیټر دی دس از ا کانسټنټ لیټر دا زموږ سره په نیسټډ اف ایلز باندې دا موږ قصه کړې وه اوس که دا زه کمنټ کوم بچی دی لوی شه او دا سیکنډ پروګرام کوم چې موږ په سویچ سټیټمنټ باندې لیکلی دی او دغه هم زه رن کوم نو د کنډیشن ساري د آوټپوټ ویل بي کمپلیټلی د سیم اوکې دا څه کوم اوس زه دا سیکنډ رن کوم ګوره اولنی پروګرام موږ کمنټ کو د دویم موږ رن کو نو هم موږ ته وایي چې پلیز please enter a letter you want to check صحیح ده لیټ سپوز ما اگین انټر کوم دا وایي چې دس از اول لیټر او که زه چېرته بیا پروګرام رن کوم او زه یو ډبلیو یا وای لیټ سپوز وای مې انټر کو نو چې دس از ا کانسټنټ لیټر نو زموږ سره یو کانسټنټ لیټر دی نو دس واز د ډفرنس بټوین د nested if else and
سویچ سټیټمنټ. ګوره ساده خبردار کنه چې په nested if else زموږ سره یو خو ډیفیکلټ دی. مطلب لکه کته کنډیشن چې واقعا د هر یو کنډیشن لپاره به ځان یو سټیټمنټ ورته هغه انټروډوس کې لیکي به صحیح ده. بیا هغه د خپل سټیټمنټس لیکي او په سویچ سټیټمنټ کې او بیسیکلی فرق دا دی چې سویچ سټیټمنټ کې موږ یو کنډیشن ورکو که چرته د کنډیشن موږ څه کوم ویلیو ریټرن کوي هغه ته لپاره موږ ولیکو چې مطلب لیټ سپوز ما ورکو چې یو ویریبل ا دی دا ته د ماډولس 2 کا صحیح ده ډیوایډډ بای 2 کړي ماډولس موږ ته 1 دا مطلب نن په کیس کې ولیکو چې کیس 1 کیس 1 مطلب دا چې زموږ سره کوم ویلیو دی نه هغه 1 به هغه لاندې به ته چې کوم دغه ډیفاین کړي لکه مطلب موږ لیکلو چې یاره که په 1 تیر هغه زموږ سره ریمایندر ون هغه ته ولیکه چې this value isn't divisible completely by 2 صحیح ده.